السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول ملګري به روغ جوړ خوشحاله د صحت په جامو کې یاستئ. ګرانو خوږو ملګرو، دا یو څو ورځې کېږي تاسې هم ټول وینئ، موږ هم وینو. په فیسبوک باندې ځینې کټوازیان او ځینې د اندړو د قوم له طرفه په یو بل باندې ټوکې او مسخرې کوي. نو دا که دوی سوچ کوي چې دا موږ یا ټوکې کوو یا مسخرې کوو یا خلک خندوو، دا بالکل بد کوي. دا دوی ټوکې نه کوي، دا د یو بل ته پیغور ورکوي، د یو بل سره ضد کوي. نن خو تاسې دا ټوکې کوئ، سبا به یې تاسې له دې ټوکو له وجې د دې دواړو قومونو ترمنځ ډېر غټ لوی جنجال جوړي. بیا به اخر کې په یو بل پورې راځئ، لای ویډیوګانې به کوئ، یو بل قوم ته به زیات توهین یي، یو بل قوم ته به رد بد او کنځلې شروع وي. کټوازیان به راځي په اندړو پورې به لایفونه کوي فیسبوک کې، او اندړ به راځي په کټوازیانو پورې به لایفونه کوي. دومره غلط کار مو شروع کړی ده. ځینې زموږ په کټواز کې ځینې داسې سپک لوچک خلک دي چې هغه په اندړو پورې ټوکې کوي، پوسټونه پسې کوي، بد کوي، ډېر بد کار کوي، غلط کار ده. زه یې بالکل خلاف یم. او ځینې د اندړو له طرفه ملګري راځي چې په کټوازیانو پورې خبرې کوي، سلیمان خېلو ته یعنې پیغور ورکوي. دا ډېره بده خبره ده. دنیا د تاسې پوسټونه تاسې لیکنې ګوري، حتی که دوی په پوسټو کې تر دې ځایه په دې پیغور او په دې ټوکو کې راورسېدل چې بله ورځ یو پوسټ کړی و، نو بل ورته راغلی وایي ته اندړ کافر یې، بل ورته لیکلي وایي ته کټوازی کافر یې. په دغه منځ کې د یو بل ته د خور او مور کنځلې، یعنې دومره بد رد یو بل ته ویلي وو چې قسم ده زه د دوی په کومنټو باندې شرمېدلم. مه کوئ په لاس خدای، دا تاسې څه شی شروع کړي دي؟ یو دی سړی راولاړ نه شي ورته وایي چې وروره دا تاسې څه شی شروع کړي دي؟ قومو ته او مشرانو ته که عزت نه شي ورکولی، که د قوم عزت نه شي کولی، که د مشرانو درناوی نه شي کولی، دا مشران قومونه خو مه سپکوئ. تاسې په خپله یو څو سپک ورک یاستئ، ستاسې له لاسه ټول قومونه سپکېږي. یو څو کسان د اندړو له طرفه دي، یو څو کسان د کټوازیانو له طرفه دي، سلیمان خېلو له طرفه. د دور په حیثیت به نه لري، د دور په سړی به نه وي، دی به راسي په ټول قوم پورې به یې خبره کوي، بد کوي، هر څوک کوي. زه کټوازی یم، زموږ له طرفه هر چا په اندړو پورې پوسټ کړی، ټوکه پورې کړی، پیغور یې ورکړی، بد یې کړي دي، ډېر بد یې کړي، جک یې وهلي دي. زه یې بالکل ورسره خلاف یم. زه یې بالکل یوه خبره هم نه ورسره منم. اوس زه کټوازی یم، زه راولاړېږم په اندړو پورې په یو قوم پورې یو پوسټ کوم، یو ټوکه پسې کوم، نو باید د هغه قوم سړی راولاړ نه شي او ټوله راولاړ شي، ټوله کټوازیان باید پوسټ ونه کړي. د هغه حق جوړېږي ما پوسټ کړی ده، زه به صحیح د کټوازی یم، ما پوسټ کړی ده، ته راسه ما ته شخصي ووایه. اول په کومنټ کې په انسانیت خبره وکړه. که په کومنټ کې ستا خبره ونه منله، بیا میسج در راسه څه په خوله درکړو پرې پوه شوې، هغه راته وایه. نو ته دا حق نه لرې چې ته په ټول کټواز پورې خبره وکړې. نه، کوم کټوازی دا حق لري، کوم سلیمان خېل، کوم کټوازی چې هغه په اندړو کې یو نفر راولاړ شي په کټوازیانو پورې ټوکه وکړي د هغه قوم له طرفه، او ته راولاړ شي ټول اندړ قوم ته توهین کوي. اندړ قوم غیرتي قوم دی، تکړه خلک دي. ما په خپله 4 کاله 5 کاله په یو ځای ورسره تېر کړي دي. ښه دومره ننګیالي میلمه پاله خلک دي چې یو نفر میلمه راشي او 1000 کاله په ده باندې پروت وي او ډوډۍ هر څه ورکوي. د ده به په دې تندي کې دومره باندې زره باندې په دې غونې باندې څوک پوه نه شي چې دا سړی په ما باندې زه په دې باندې بوج یم. دومره تکړه او تکړه خلک دي. هر قوم ننګیالي دي. په پښتانه کې څومره قومونه دي، کامت ځای ده، کستانک ځای ده، یعنې دومره قومونه دي چې دا ویډیو به ختمه شي، فیسبوک به ختم شي، مګر قومو حساب به ونه شي. دومره زیات قومونه دي چې یعنې په نومو به یې اخیستلو به یې موږ ستړي شو. ټول پښتانه ننګیالي دي. هر قوم خپل مشران لري، هر قوم خپل مېړني مشران لري، هر قوم خپل تاریخ لري. مه کوئ دا قومونه مه سپکوئ. دا تاسې څه ډرامه شروع کړې ده؟ ځانونه خو مو داسې پکړي. د خپل مور و پلار عزت خو په تاسو باندې شته نه. که تاسو د خپل مور و پلار په عزت باندې پوهېدلی، تاسې به دا پوسټونه نه کوله. ته یو پوسټ وکړې، نور کسان چې ستا خور مور ته کنځلې کوي، ته شرمېږې نه چې بیا هغه پوسټ ډیلیټ کوي هم نه. زه خو نور په کومنټو باندې ستړی شوم، کله دې ته نصیحت کوه، کله دې ته نصیحت کوه، کله دې ته وایي چې دا غلط کار ده. اخر کې مو دا ویډیو لرې به یو پیغام ورکړم که چېرې دوی دا خبر را سره ومنله. ملګرو له دې ټوکو کې غټ له دې ټوکو چې غټ جنجال جوړېږي. سبا به بیا راولاړېږو، موږ به په اندړو پسې لایفونه کوو، اندړ به په موږ پورې لایفونه کوي، رد و بد به یې، کنځلې به شروع وي، قومو ته به سپکاوی وي، دا خبره به په دښمني باندې بدله شي. یو خو په وطن کې دغه بربادي تباهي جوړه ده.
د هره ورځ جنازې دي مړي دي بل خوا دا تاسې نوې ډرامه را شروع کړې ده یو څو ورځې مخکې دا ډرامه شروع اوس بیا دا یو څو ورځې کېږي بیا دا ډرامه شروع شوې ده ورځ تر بلې دا ډرامه نوره زیاتېږي مخکې به 2 پوسټونه وو بله ورځ 10 پوسټونه وو نن سلاو پوسټونه سوي دي دا تاسې څه شي ډرامه جوړه کړې ده قومونه ته سپکاوی کوئ د خلکو زړونه دردوئ ته به یو سپک یې بې ناموسه سړی به یې ستا به دې پوغ به د ډېرو مشرانو به د فیسبوک کې عالمان هم ستا مشران هم ستا درانه خلک هم ستا هر رقم خلک د فیسبوک کې ستا ټول د تاسې غوندې لوچګان لپاره نسته به د فیسبوک کې مه کوئ دا یار دا ډرامه مې شروع کړې ده دا بنده کړئ د ټولو ملګرو چې دا هیله کوم صاحب چې داسې پوسټ وینئ غلط کومنټ مه ورته کوئ یو نصیحت ورته کوئ چې وروره دا مه کوه د موږ د ګټوازیانو له طرفه که هر څوک پندړو پورې غلط پوسټ کوي غلطې لیکنې کوي تاسې راسئ زموږ نوم منشن کوئ هلته موږ درته راځو موږ به ملاتړ یو چې هر څه ورته یاست موږ ستاسو ملاتړ یو موږ در سره درېږو موږ به اول ته په انسانیت وایو که په انسانیت نه په بدو الفاظو به ته وایاست دا پوسټ بد کوي ړنګ یې خو کوم چې د اندړو له طرفه کوم کسان پوسټونه کوي زه مشران زما فیسبوک کې اکثره دوستان اندړ دي ښه غیرتي تکړه ځوانان راسره دي ښه نو زه هغو ته سوال کوم چې تاسې د خپلو کسانو ته وایاست دا پوسټونه مه کوئ دا لیکنې ختم کړئ دا د خپل منځ نفرت ختم کړئ موږ ټول یو وروڼه یو هېڅ ټوکه موکه نشته دا ټوکې مخکې به زموږ له طرفه یعنې په واده باندې کسان هلته ولاړ واده به وو موږ به هلته ولاړ یعنې هلته به د خوشحالۍ شېبې وه خپل منځ کې به مې ټوکې سره کولې ښه یا به د اندړو له طرفه زموږ کټواز ته راغله مثال په واده باندې به کسان راغلو ښه د واده د خوشحالۍ شېبې وه خپل منځ کې به یو ټوکه ټکاره وه تاسې خو نن سبا یو بل ته پیغور ورکوئ دا ټوکې نه دي زه په خپله د ټوکو ډېر شوقین زما اکثر پیج کې ویډیوګانې دي خندېدونکې ویډیوګانې دي خو په دا طریقه باندې ته قومو ته سپکاوی پکې وکړه کنځلې مې شروع کړه تاسې خو له ټوکو ټوکو ډرامه شروع کړه نو ملګرو هیله کومه زما پیغامونه مخ ته در سره شیر کړئ تاسې په خپل فیسبوک باندې د مینې د اتحاد اتفاق د یووالي پیغامونه ورکړئ دا ټوکې ټکایه نورې پرېږدئ ټوکې مې یو حد لري تاسې په ټوکو کې بالکل له حد نه تېر شواستئ یعنې قومو ته سپکاوی کوي ستاسې خور مور ته خلک کنځلې کوي بده خبره ده په هر چا زما خبرې بدې لګېدلې نو بښنه غواړم خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې ونه لګېږي زه ستاسې ته د یو ورور په حیثیت باندې د مینې د اتحاد د اتفاق د ورورولي پیغام درکوم نوره ستاسو خپله خوښه الله مو ښه ده او آباد لره وسلام